دې خاوند دواړو ژوند کولو خو خاوند یې بیچاره وفات شلو دا مو وایه چې زوی نه لرم تا غوندې غټ پټ زوی خدای درکړی ټول مسلمانان ټول څوک چې مسلمان دی ټول خدا پاجې کامیاب وي بله میاشت کې 2 کاله پوره کړي الله دې مغفرت خدا په دې کنډواله کور کې ځان ته ژوند کوي دا بیچاره دونه شوې ده وزن یې بیخي د لاسه ورکړی د دیګ د پخولو څوک نشته د کاسو د اینځلو څوک نشته د کالو د اینځلو څوک نشته د مریستیا څوک نشته د بسترې څوک نشته دې باندې هم دا ژوند تېرېږي صحیح ده خیر ده الحمدلله شکر دی چې مسلمانان یو هغه دنیا په تمه یو دا دنیا پهنې دی زموږ پیغمبران اوربشي خوړلي دي اصحابیان پیغمبران ورسې یو غورو ته پر موږ حق لرې ښه داسې فکر وکړه چې ستا هم زوی شته دی راځي ستا پوښتنه کوي ستا دروازه ټک ټک کوي که ستا ژوند ښه و تا کور ته نه راتللم ته مستحق یې بس مور یې موږ ته راکړه اجازه موږ درنه ځو نور له خیره سره او که زموږ په خبرو باندې تا ته کم تکلیف وي درد وي موږ ته بخښنه کوه نیجي کوي بدي نه کوي ما سره